بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة البقرة په اولنی برخه کې بلکې د هغې په اولني آیتونو کې الله رب العزت دا خلق په درې حصو کې تقسیم کړي دي، په درې برخو کې. یوه که توجه درس ساتي ښه به انشاءالله. یوه برخه هغه دیندار مؤمنان بندگان د الله رب العزت، تقوادار پرهیزګاره خلق. دویمه برخه په خلکو کې هغه کافران، صفا کافران. دریم دی منافقان. لازم په دنیا کې چې دا کوم خلق دي که نه، دا په دې درې حصو کې تقسیم دي، څلورمه یې نشته. یا خو صفا مسلمان دی، یا صفا کافر دی، او یا منافق دی. دغه طرف هم غږی او دا طرف هم غږی، او دی بیا د کافرانو هم بدتر دی. خبره مې دې پورې وکړه که اوس یو سړی راولګي او داسې ووایي چې دا تقوادار مؤمنان د الله منونکي بندګان د دې کافرانو په شان دي یا منافقانو په شان دي، نو دا به څومره لوی ظلم وي. قرآن کې دا خبره ځای په ځای ذکر شوې ده چې کیدی نشي. لکه یو ځای کې الله وایي ام نجعل المتقین کالفجار، آیا موږ وګرځوو پرهیزګاره بندگان د الله په شان د فاجرانو فاسقانو. او په بل ځای کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده، او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس. یو سړی دی چې الله ول رڼا د دیندارۍ د اسلام او د دین ورکړې ده، او هغه په دغه رڼا کې لګیا د ژوند تیری. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا دی کیدی شي په شان د هغه چا چې هغه په تورو تیرو کې پروت دی، د ګمراهۍ، د کفر، د منافقت. نشي کېدی یو شی. فرق دی په دوی کې. دا فرق په دنیا کې هم دی، په آخرت کې هم دی. دنیا کې هم دا یو شان نه دي، او آخرت کې هم دا یو شان نه دي. دا خو واضحه خبره. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې دا چې کوم مؤمنان دي که نه، دا دینداره خلک، دوی له الله رب العزت زیری ورکړي دي. زیری هغه په قرآن کریم کې دي، او دغه شان په احادیثو د رسول صلی الله علیه وسلم کې دي. او دا زیری دا خاص د مؤمنانو دپاره وي، د الله هغه بندگان چې هغوی الله مني او د هغه عبادت کوي، د هغه د دین په رڼا کې ژوند تېروي. دا دین د هغوی چترۍ ده، او دا زمونږ دپاره خوشحالي ده الحمدلله چې الله رب العزت مؤمنانو له زیری ورکړی دی، مسلمانانو له ورکړی دی. موږ هم الحمدلله د دې دین منونکي یو، الله لره منونکي یو. نن به خبره کوو د دغه زیرو په باره کې چې دا کوم زیري الله ورکړي دي، او بعض د احادیثو نه به ذکر کوو. زه دا دعوه نه کوم چې ما ټول لا جمع کړي دي، ما وایي بعض کې دا اوږده موضوع ده. په عربۍ کې دی زیری ته بشاره ویل کېږي، البشاره، او دې ته بشرا هم ویل کېږي، البشرا، او دې ته مبشرات هم ویل کېږي. اصل کې دا زیری ټکی نه، دا زیری که موږ پښتو کې هم ووایو که نه، دا یو داسې ټکی دی چې کله یې ته واوري هسې سړی خوشحاله شي. لکه زه تا ته یم چې یاره زیری درله در کوم، زیری واوره، هسې د سړي طبیعت ورسره برابر شي، او د انسان هغه ناامیدي ختمه شي، هغه غم، سوچ، فکر هغه ورسره ختم شي. نو بیا سم خیال دی چې دا زیری یي د طرف د رب العالمین نه، دا زیری بیا یي د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه، هغه بې شکه دي. نو موږ به د دغه زیرو په باره کې خبره کوو. یو فایده دا یاده کوي، اصل کې چې کله داسې وویلی شي که نه چې پلاني پلاني له زیری ورکو، یا الله قرآن کې زیری ورکړی دی،
یا رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې زیره ورکړی دی، نو دا یقیني دی چې دا زیری د خیر دی. خو کله زیری د شر په باره کې وي خو هلته ورسره قید بیا لګي، لکه اوس کافرانو ته هم الله زیری ورکړی دی، خو هغې کې ورسره دا قید لګي دی دا زیری د کافرانو دپاره دی او هغه زیری د جهنم دی. نور عموما او اکثر دا زیری ټکې د په خیر کې استعمالیږي، په خوشحالۍ کې، په دې کې استعمالیږي. که موږ لنډه خبره دا وکړو که نه چې دا قرآن ټول الله را لېږلی زیری د مؤمنانو دپاره، دا ټول قرآن زیری دی. یعنې څه به زه تا ته د قرآن نه یو آیت رالم هغه به راته بیان کوم، خو که عامه یو لنډه خبره کوو که نه په هغې دا ټوله قصه ختمه کړو، نو دا کم د رب العالمین کتاب چې زمونږ سره دی او زمونږ په ایمان دی، دا ټول کتاب زمونږ دپاره زیری دی. دا را لېږلی الله دې دپاره دی دا کتاب. ځای په ځای قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده، لکه سورة النحل کې الله وایي وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. دا قرآن هدایت ته، رحمت ته، زیری دی د مسلمانانو دپاره، ټول قرآن زیری دی. زما دا خبرې په توجه سره اله اورئ چې کله ستاسو دې طرف ته توجه وي چې دا خبرې ګورئ د الله رب العزت دی، دا زیری د فلان او د علان نه دی چې پلانې وایي زما د طرف نه زیری، علانې وایي زما د طرف نه زیری، دا زیری د الله د طرف نه دی مؤمنانو ته. او دا اصل د خوشحالۍ خبرې دي، دا د خوشحالۍ خبرې دي. دا دنیوي کم زیری چې دا انسانان په یو بل باندې کوي دغه دومره غټې خبرې نه دي، دا وړې قصې دي. دا خوشحالي مو وقتي طور ده، عارضي ده، ته به تمځي هغه به تمځي او ټول به تیځي. زیری خو هغه زیری یادوئ چې هغه الله ذکر کړی، هغه زیری چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته ورکړی، دغه زیری یادوه. نو ما خبره دا کوله چې قرآن ټول څه دی؟ زیری دی د مؤمنانو دپاره. سورة بني اسرائیل کې الله څه وایي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. دا قرآن خودنه کوي نیغې لارې ته، یعنې په دې قرآن پسې چې روان شو نیغه لار به راته ښیي. ویبشر المؤمنین، او زیری ورکوي مؤمنانو ته. په بل ځای کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة مریم کې فإنما يسرناه بلسانك. منگ دا قرآن بیانول الله پیغمبر ته وی منگ دا قرآن بیانول ستا په جبه آسان کړي دي، یعنی منگ دله دا طاقت تر کړی د بیان د وضاحت. ولی یا الله لتبشر به المتقین، چې ته زیری ورکې په دې قرآن سره متقیانو پرهیزګارو مؤمنانو ته. په دې نور هم ډېر ایتونه دي، که اوس مې تلاوت د دغه ایتونو شروع کړو یا بیان نو خبره به رانه ډېره اوږده شي، خو د خبرې په سر کې دا خبره یاده کوي چې قرآن اصل کې الله را لېږلی د مؤمنانو دپاره زیری دی. د قرآن د هغه زیرو نه ډک دی کوم چې زموږ دپاره دي، او الله را لېږلی پیغمبر د دې دپاره دی. د پیغمبر څو کاره دي؟ دوه. سورة الفرقان کې بیان شوي دي وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اے پیغمبر ته زیری ورکوونکی موږ لېږلی او ته یره ورکوونکی موږ لېږلی. دا د پیغمبر کار دی، زیری ورکول، یره ورکول. زیری ورکول هغه چاته چې څوک د الله بندګي کوي او د هغه د احکاماتو مطابق ژوند تېروي. یره د هغه چا دپاره ده چې هغه د الله نافرماني کوي، که هغه په مسلمانانو کې دی او که هغه په غیر مسلمو کې دی. دا د پیغمبر کار دی، یره به ورکې او زیری به ورکې. او همدغه کار بیا د هر هغه چا دی چې هغه دا دعوه کوي چې زه د پیغمبر وارث یم او ما سره علم دی. نه به خلکو ته صرف د امیدونو خبرې کوي، نه به صرف خلکو ته د یرې خبرې کوي، ځکه که کوم طرف ته کږېږي نو لار د نه خرابېږي، بیا ته به منځ کې روانې، امیدونه به هم ساتي، یریږي به هم. نو دا نه چې صرف موږ په منبر باندې کینو او سهار ماښام د الله د عذابونو خبرې کوو، دا خو خلک نا امیده کېږي.
او دا هم نه دی چې سهار ماښام زه تاسو ته قصې د الله د رحمت او د مغفرت او د مهرباني بیانومه، دا خو بیا ستا د زړه نه یره ختمېږي. نو کله یو طرف کله بل طرف. نن موږ د زیري خبره کوو، زیرو سره امید پیدا کیږي. ته چې واوري چې الله زیری ورکړی مؤمنانو ته، نو یره پیدا کیږي که امید پیدا کیږي؟ امید پیدا کیږي. نو موږ امیدونه ساتو ورسره، ورسره یریږو هم. ګورې داسې نه چې تاسو نن د آیتونه واورئ چې الله دا زیری ورکړی او دا ورکړی دا بس موږ خو به ګرالو، ته به یریږي هم. ځکه چې دا زیري چې الله چاله ورکړي د هغوی څه صفات بیان شوي دي، زه به هغه بیانوم. دغه صفات به په ځان کې راولي. دا نه چې ما کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله او بس څه چې الله ذکر کړي د مؤمنانو دپاره دا په دنیا کې هم زما دي یقیني او په آخرت کې هم زما دي. نه، څنګه چې ما دا خبره وکړه چې کافر او مسلمان یو شان نه دی، نو دغه شان دا هم یاده کوي په دې مسلمانانو کې دیندار او بېدینه یو شان نه دي. یو سړی سهار ماښام د الله بندګي کوي، د الله د دین مطابق ژوند تېروي. یو سړی د سره دا پروا نه کوي، ښه دواړه مسلمانان دي، نو ستا څه خیال دی چې دواړه یو شان دي؟ دې دواړو کې داسې فرق دی لکه څنګه چې ځمکه او اسمان کې فرق دی. دا آیتونه د انسان د روح خوشحالی و رب الکعبه، روح د انسان خوشحالی شي. دا د دنیا دا غمونه نه دي، اگر که د دنیا دا غمونه د دې لایق نه دي چې موږ خپل چروت خراب کړو. ما تاسو ته پیر دا درس کې خبره ذکر کړې وه چې د دنیا خوشحالي د دې لایق نه دی چې ته ورته بلکل ډډه ولګې، او د دنیا غم د دې لایق نه دی چې ته خپل ژوند ټول خراب کړي. ځکه چې د دنیا په غم باندې هم دوړه پرته ده، د دنیا په خوشحالۍ هم دوړه پرته ده. هغه دوړه دا ده چې خوشحالي همیشه نه ده. کله هغه خوشحالي د مرګ سره ختمه شي، کله د بوډاوالي سره ختمه شي، کله د بیمارۍ سره ختمه شي، کله د غریبۍ سره ختمه شي، کله د مسافرۍ سره ختمه شي، او داسې پسې بیا ځه. نو په دې خوشحالۍ به ته 100% اعتماد وکړي چې د هغې دا حال دی. نو که خوشحالي کې هم داسې په حدودو کې کوه، او مخې ته دا خبره یاد ساته چې دا خوشحالي د دنیا ده، دا نیمګړې خوشحالي ده. نو دغه شان دا د خوشحالۍ خبره ده چې غم هم نیمګړی دی. هغه داسې چې همیشه دپاره غم نه وي، حالات بدلیږي را بدلیږي، نو د دې غم نه به خلاص شي. او که نورې څومره کې یو سړی دا غم ټول عمر تیر کړي که نه، خو بیا به مري، دنیا نه به ځي. دا غم پې بیا هم ټول عمر نه دی، همیشه دپاره نه دی. دنیا کې غم، آخرت کې امید دی چې الله به له راحته ورکړي. نو ځکه الحمدلله دې ایتونو سره د انسان د غمونه نه دي، غمونه او سوچونه او فکرونه هغه ټول ختم شي. چېرې زموږ دپاره خو دا زیری دی، دا زیری دی. نو دا قسم آیتونه ځان ته مخې مخې ته کوي. نو یو خو دا دی چې الله سره به دې محبت ډېرېږي. دویم دا چې خوشحاله به یې، که ته غریب ومې، که ته بیمار یې، که ته بوډا یې، که ته شل یې، که ته ګوډ یې، که ته هر څه یې، خو دې ایتونو ته او دې زیرو ته مؤمن خوشحالېږي. دا زیری ورکول بیا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه م وه، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده، بشرو ولا تنفرو. د خلکو له زیري ورکوئ او یعنی د ځان سره نفرت مه پیدا کوئ. دا یو نیم سړي سره چې میلاو شي که نه، دی ټولې خبرې داسې کوي چې د خلکو هغه امیدونه ختم کړي، که دنیوي بابي که دینی باب. دینی باب کې به د یو اکثر زموږ د پښتنو د مولیانو خفه نه شي رانه که دا بیان اوري، د هغوی خو بیا مزاج چې پښتني یا د پښتو معاشره کې پاتې شوی، نو داسې سختي او دا قسمه خبرې زموږ د ټولو خوښې دي. او زموږ د عوامو هم هغه علم ته ډېر تکړه وایي چې خلک د اسلام نه داسې په اسانه وباسي. اته موږ ډېر تکړه وایو، موږ وایو ګوره د چا لحاظ نه کوي، په حکومت پسې هم وایي، په هر چا پسې وایي، د ځوان زوی د عالم الله نن پیدا کړو. د اوسه پورې خو په امت کې علما د سره وونه، ډز ډوز ټخ ټوخ، وینې بهیده، وینې تویول. دا ماحول هسې پته نشته چې دا سختې خبرې او دا سختي دا زموږ په دې خټه کې هغې ګلی شوي دي. ښه نو د یو نیم ملا سره چې کښېني، هغه به داسې د نا امیدۍ خبرې شروع کړي چې سړی چې
زه خو تباه و برباد شو. الله تا نه بخي او دغه خلک جهنم ته لاړو او هغه برباد شو، هغه کافران دي او هغه دا دي او هغه دغه دي، والله دوی ته ګوري نو الله صرف دغه باب چیړي. د دا خبرې به صحیح خو دی سره بل طرف نه چیړي. نو خلک یې د دین په باب کې څه کړو؟ هغې نه امیده کړو. دا طریقه نه ده. ته به د خلکو امید را پیدا کې، ورسره به د الله نه یریم. دویم د دنیا په باب کې زموږ عام خلک اکثر سړی نه امیده کی او تا یو ته ویره زه کاروبار روانوم، څه دې خیال دی چې دوکان ځان له کولاو که خو څه مطلب شو؟ او تعجب به کله وکړې چې دی به دغه کاروبار کوي خو تا ته به وایي ځان ترې لرې ساته، ټول غم دی. نو غم خو ته پکې پروت یې، ته پکې ولې بیا خوشحاله؟ زیر مؤمن له د خوشحالۍ خبرې. کاروبار رواني ته ماشاءالله تبارک الله ډېر ښه ډېر ښه. زموږ لایق پکې څه خدمت یې موږ ورسره هغه منډه وو، ډېر ښه قدم دې واغېستو. یو ورځ به دنه الله به دې غټې مرتبې ته ورسوي. اگر که ابتدا به کمزوري، انتها به ډېره مزدارئ. موږ د سره یو که نه، موږ د وروڼه یو، موږ د ملګري یو. دغه شان یو سړی خفه دی، لکه ولې خفه؟ یاره بچي زما ډېر وغوښونه کېږي. امید وله را پیدا که، زیری وله ورکه، خوشحاله یې که. ستا رب په دې قادر دی چې تاله بچي درکړي. ګوره زموږ مسلمانان یو، موږ به خپل رب باندې ایمان دی، په دې کې به دې خیر دا بچي چې دې نه کېږي. داسې قسمه خبرې وکړي چې د را ژوند خوشحاله شي. دغه شان یو سړی بیمار دی، رسول صلی الله علیه وسلم بشرو زیری ورکوي. نه ته اوس بیمار نه څه زیری ورکوي؟ نه مړه دا معمولي بیماري وره، دا اوس څو ورځې بعد به روغ رمټ وګرځي. الله ته دا بیماري ختمول څه دي؟ او ماشاءالله وګوره رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې هم ذکر کړي وو چې د بیمار خواله ورشي نو نفسو له فی الاجل، امید وله پیدا که په ژوند کې. دی چې ورشي دی به د خپلې نیت کې سره ولي هغه هم د دې بیمارۍ نه مړه وه. زموږ ماما مو دې بیمارۍ کې مړ و. یاره څه ووایم حالاتو نه خو داسې ښکاري چې ګوره که خو زه چې صحیح یا به کېږي نو هغه غریب بیمار و، ورسره دې خبرو ښه بیمار کو. مقصد د خبرې مې دا دی چې خلکو له څه ورکوئ؟ زیری ورکوئ. او یو حدیث کې راځي د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه دا ټکی ډېر ابشر، دا د عربو مو تاسو اورېدلی که ته دا کار وکړه دا وکړو ابشر، دا ټکی به رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وي. ابشر څه مطلب دی؟ لکه ته اوس ما ته ووایې که نه چې یاره دا پلانې کار وکړه، اوس تا ته ابشر ووایم، یا خو درته ابتداء ویم بغیر ستا د وینا نه، چې بغیر ستا د وینا نه ما تا ته په عربي کې ابشر ووایي نو معنی ده چې یو زیری دله درکوم. او چې کله ته ما ته د یو کار ووایې او زه تا ته وایم چې ابشر، اکثر د خلیج ملکونو د عرب دا ټکی ډېر استعمالي، تو ته یو خبر وکړه هغوی ابشر، معنی ده چې زیری دله در کوم چې دا کار دې وشو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغه به د ابشر ټکی ډېر وي. دا هغه ټکی دی چې د مخامخ کس یا د اوریدونکي په زړه کې خوشحالیانې پیدا کوي. لکه زه ستا خواله درلم او تا ته وایم زما دپاره به دا منډه ونه وایې، دا کار څه شي او دا ټیپ او دا کېږي او ته دې کاغذونو ته وګوره دا به کوم ته هسې درته ووایه انشاءالله الله یې کوي. ځه بیا که نه کېده ته ورته وروسته وضاحت وکړې چې دا مشکل پکې راغی، خو د اول نه خو سړی مه خفه کوه که نه. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم طریقه خو پرېږده، دا طریقه د الله د ملایکو هم ده. او په هغې یو دلیل دی، په صحیح مسلم کې حدیث دی چې جبریل علیه السلام یو پیر راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، ورته یې وی هذا باب من السماء فتح اليوم، نن په اسمان کې داسې دروازه الله رب العزت کولاو کړه که نه چې دا چېرته نه ده کولاو شوې، او په دې کې الله یو ملک راولېږو، یو فرشتې راولېږله، او دا ملک هم اول پیر ځمکې له راځي، دی چې ته نه دی راغلی. نو هغه چې کله راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله فسلم، نو سلام یې واچو. چې سلام یې واچو بیا د هغې نه بعد وایي ابشر بنورین،
تعالی زه زیری در کوم د دوو رڼاګانو په باره کې چې الله تعالی در کړي دي ستا نه مخکې یو نبي لم نه دي ورکړي. یو سورة الفاتحه او دویم د سورة بقرې اخرني آیتونه. نو ګوره د شروع د څه نه وکړه ابشر بنورین، زیری دله در کوم. نو زیری الله رب العزت ورکړي دي نیکانو بندگانو ته. ها کافرانو له هم زیری ورکړي خو هغه زیری د عذاب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادتو زیری به ورکول، د ملائکو هم د عادتو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ادب ښوولی دی بشرو ولا تنفرو. ها اسی ذهن ته مې دا خبر راغلی بیا کیدای شي رانه یېره شي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله غار حرا ته به توراتو یو چاله زیری ورکول ګوره مرسته په دوه قسمه ده فایده ده کې. یو مرسته معنوي ده، بله مرسته مادي ده یا حسي ده. ته اوس ما پسې رالې ما ته وایي چې ما سره منډه ووه او زه تا سره روان شوم پلاني ځای کې کار دی ځو، دې ته مرسته وایي. دا مرسته حسي ده، یعنې موږ یې محسوسوو اینو چې پلاني زما مرسته وکړه. یا مادي زه تاله پیسې درکړم زه سامان درکړم. یو مرسته معنوي ده که هغه لیدی کېږي نه، هغه دا مرسته ده چې ته زما خواله رالې که نه او ته ما ته وایې چې نه کېږي، زه تا ته مړه دا کېږي چا ویلي چې نه کېږي. دا ګوره ما ستا مرسته وکړه، دې ته معنوي مرسته وایي. زمونږ دې مرستې ته ضرورت ډېر دی، دې بلې مرستې ده. رسول صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته توراتو، قصه خو تاسو ته معلومه ده. بیا څه چلو شو غار حرا کې اخره کې وحي راغله. چې وحي راغله رسول صلی الله علیه وسلم چېرته راغی؟ د چا کور ته راغی؟ د خدیجې رضی الله عنها کور ته راغی او په یره کې و. اول پیر دا چلو شو او وی خدیجې په ځان ویرېدم دا څه چل دی؟ هغې ورته ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، زیری دله در کوم زیری زما دی په الله قسم یې الله به چرته هم تا نه شرموي. نو دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې دوی مخامخ سړي له زیری ورکوي، د هغه امید راوچتوي، خفه کوي یې نه. که اوس یوازې دا ټکی ابشر زیری دله در کوم یا خوشحاله شه خوشحاله شه. ما ته میلاویږي اوس یو بل سره سوچ کوه، ما ته په لاره کې یو بل له ورلو مخې له او زه تا ته یم خوشحاله شه. څومره به ته خوشحاله شي که نه غم به د باندې راشي. بس اوس ستا تعدي څه ته ده چې اوس دې دا خبره وکړي یو ټکي خوشحاله شه، یعنې یو خوشحاله شه. دا داسې لکه په عربۍ کې چې ابشر وایي چې اوس ښځه خاوند ته دا ټکی ووایي، خاوند ښځې ته ووایي، مشر یې کشر ته ووایي، کشر یې مشر ته ووایي، او ټیکهدار یې مزدور ته ووایي، او سید قوم مشر هغه کشر ته ووایي. نو څومره به خوشحالي هغه محسوسه کړی شي او څومره به زموږ دا رشتې او تعلقات د یو بل سره مزیدار شي. اوس راځو هغه زیرو له چې هغه الله رب العزت په قرآن کریم کې ورکړي دي. ما خو اوله دا خبره وکړه چې قرآن کریم ټول زیری زیری دی د چا دپاره؟ مؤمنانو دپاره. او مؤمن هغه چا ته ویلی کېږي دا یاده کوي، مؤمن هغه چا ته ویلی کېږي چې په الله صرف د ژبې ایمان نه وي، د زړه نه مؤمني، په ژبه مؤمني او اندامونو باندې عمل کوي. د زیري د هغوی دپاره دي چې د الله سره شرک نه کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. هر چا دپاره نه دي. لکه قرآن کې الله وایي دا ډېر آیتونه دي، خو هسې زه یو آیت ووایم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. ویریږئ د الله نه او په دې خبره ځان پوه کړئ چې تاسو به دغه الله ته یو ورځ مخامخ کېږئ. یره نه پیدا کېږي زړه کې که نه ستاسو یره نه پیدا کېږي؟ ویریږه د الله نه او ځان پوه کړه چې څه یو ورځ به دغه الله سره میلاویږي. نو رب العالمین په هغې پسې څه وایي واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین. او مؤمنانو له زیری ورکړه.
چې هغه ملاقات خو ستاسو دپاره د خوشحالۍ ملاقات دی، هغه مخامخ کېده د الله سره هغه ستاسو دپاره د خوشحالۍ خبره. نو دا زیری اصل کې دی د مؤمنانو دپاره، او دا قرآن کې ځای په ځای دي وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین. او که زه هغه ایتونه شمارل شروع کړم نو خبره به رانه بیا اوږده شي، او زه یو څو خبرې نورې کول غواړم. رب العالمین د زیری مؤمنانو نه دنیا کې هم ورکړي د آخرت کې هم ورکړي دي. زیری د څه ابر ته ذکر کو، د جنت، د پراخه رزق، د الله رضا، خوشحالي دنیا و آخرت کې، د دې هر څه زیری مؤمنانو ته ملاوي شوي. یو ځای کې الله رب العزت په سورة احزاب کې ډېر ناشنا زیری الله ورکړی دی. وبشر المؤمنین، اے پیغمبر دی مؤمنانو له زیری ورکا. او څه زیری ورکا؟ دې ته غوږ کېږدی ښه. او موږ الحمدلله ټول په الله ایمان لرو، او الله دې موږ داسې مؤمنان وګرځي لکه څنګه چې الله غواړي. او دا زیری ډېر د خوشحالۍ دی، ځکه ما تاسو ته د بیان په اوله کې وایي چې اصل خوشحالۍ خبرې دا دي. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. او زیری ورکه مؤمنانو ته چې الله رب العزت به په دوی باندې لوی فضل کوي. څومره خوشحالۍ زیری زیری ورکه مؤمنانو ته چې رب العالمین به په دوی باندې لوی فضل کوي، فضلا کبیرا. ها ما ته اوس وایي زیری صرف دنیا کې نه دی. دنیا کې تاله زیری درکړو تا واورېدو، اوس د یو سړي نه ساه وځي، دې ځای له راشه. مرګ زنکدن دا ټولو ته پروت دی، په ډېرو راغلی دی، زموږ نمبر دی، خو لازم به دا وخت یو ورځ راځي چې زموږ نه به دا ساه وځي. هغه ځای کې م یو زیری شتي. هغه ځای کې څه زیری دی؟ رب العالمین وایي په سورة فصلت کې إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کومو خلکو چې دا ویلي دي چې الله زموږ رب دی او په دې بیا ژوند تېر کړی دی نیغ روانو. ما تاسو ته په اوله کې ووایي چې دا زیري د هغه مؤمنانو دپاره دي چې هغه څه مؤمنان دي، هسې د خولې خبرې نه دي. دا هغه خلک دي چې دعوه د ایمان یې کړې وه او موږ ایمان راوړی دی او بیا په دې خبره نیغ روان او مرګ پرې راغی. تتنزل عليهم الملائکه. د مرګ په ټیم کې چې کله دنه ساه ویستی کېږي الله وي ملایک راشي د بره نه. دا ملایک الله ولې رالیږي چې دله زیری ورکړي. هغه زیری د مؤمن بنده دپاره څه دی؟ الا تخافوا ولا تحزنوا. مه یېرېږه د را روان ژوند نه او مه غمجنه کېږه په وروستنو پسې. څومره خوږه خبره. استاد زموږ نه وځي لازمه موږ یېرېږو چې را روانه مرحله به څه کېږي. نه مه یېرېږه، را روانې مرحلې نه مه یېرېږه. ښه شاته بچي پاتې شو، دنیا پاتې شوه، بوډا پلار بوډۍ مور پاتې شو، هغې غم مه کوه. هسې څومره خوش قسمته بندګان د الله به د دنیا نه تلي چې دا ورته د مرګ په وخت کې ویلی شي. ځکه دا بعض مړي کېدای شي تاسو هم لیدلي او ما خو لیدلي، کله سړی ویني که نه د دوی په دې مخ باندې مسکای، او که لږ ساعت ته دا سوچ وکړي چې دی مړ نه دی نو دې ښکاري لکه دی چې خاندي مسکی دی او ژوندی دی. الله اعلم د هغې یو وجه دا هم کېدی شي او د دیندارۍ نښه ده. انشاءالله امید دی زموږ، نور فیصلې د الله په لاس کې دي. ده ته چې کله دا زیری ورکړی شي که نه، او هغه حدیث به هم زه تاسو ته بیا ذکر کړم. هغه حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام ابن ماجه راوړی دی، وی کله چې د ده نه ساه وباسي دا ملایک ورته وایي اخرجي ایتها النفس الطیبه كانت في الجسد الطيب. راوزه ای
پاک روحه چې په پاک بدن کې دی ژوند تیرو. روزه و ابشری او زیرې دله درکو د څه بروح و ریحان، زیرې د خوشحالو د مزو چرچو د نعمتونو، و رب غیر غضبان او د دې رب چې هغه تانه ناراضه نه دی، تانه راضي دی، تانه خوشحاله دی. نو چې دا زیری مؤمن ته ورکړی شي که نه، الله تخافو ولا تحزنو، مه غمجنه کېږه، مه یېرېږه، دې سره د په خوله باندې یو خوشحالي راشي. او چې په دې نه خوشحالېږي سړی په څه به خوشحاله شي؟ کامیاب شو، سم کامیاب شو. اکثر داسې وشي چې هغه آثار د خوشحالۍ هغه د ده په دې مخ باندې پاتې شي. نو هغه چې کله ته بیا دې لمبې یا نندارې له ورشي او کفن تې واړی وګورې نو د په مخ باندې هغه چې ښکاري چې یاره دې سړي ته چا څه خبره کړې ده او دی خوشحاله شوی ده، په حقې کې دې ساتلې ده. او د یو نیم مړي په مخ باندې کله سړی آثار د غصې ویني. اگر که ما تاسو ته اوله کوو چې فیصلې د الله لاس کې دې نه موږ اټل فیصله نه کوو. هغه داسې لکه چا چې ده ته یو خبره کړي او دی په هغې سخت خفه شوی ده، غمجنه شوی ده او ساتې وتېر. او حدیث کې راځي چې ده ته زیری ورکړي د عذابونو او ورته وایي داسې رب ده ته انتظار کوي چې هغه تا نه ناراضه دی، هغه تا ته په غضب کې دی، د ده خو هر څه لاړو ختم شو. نو دا ملایک چې کله راشي دا زیر مؤمن له ورکوي، مه یېرېږه د څه نه؟ د روانو حالاتو نه، او مه غمجنه کېږه. وروستو چې څوک دی الله به یې ساتي. هغه د موسی او د خضر علیهم السلام هغه واقعه کې یتیمانانو د دیوال الله څنګه حفاظت وکړو؟ او ولې الله دومره حفاظت وکړو؟ وکان ابوهما صالحا، الله وی د دې یتیمانانو پلار ډېر نیک عملی سړی و. چې ته کله نیک عملی که نه په شاته خلکو باندې مه یېرېږه، رب العالمین به یې داسې وساتي چې خو غم د چا وکړه؟ غم خپل وکړه، دوی به ژوند تېروي. پښتانه وایي که نه وي خواره خواري د هغه چی چې مړ شي، ژوندي خپل رواج کوي. نو دا په دې کې ځان مه وژنه چې بچي به څه کوي او هلک به څه کوي او جنۍ به څه کوي او ښځه به څه کوي، هغه خپل کار کوي. خو ته خپل غم وکړه چې دغه کنده کې تا سره څه شتي او که نه، څه اعمال د سره شتي که نه، څه دې کړي دي که نه. ځکه چې دغه کنده کې خو تا سره دنیا کې داسې څوک شتي نه چې تا سره یو منټ له دغه ځای کې وخت تېر کړي. خپل غم په کار دی موږ له، لکه څنګه چې زموږ مشران تللي دي، نو اوس هغوی به خوش قسمته یي که خپل غم یې کړی. موږ خو هغه د خپل ژوند تېرو که نه یې تېرو، موږ خو لږ یو ښه دب کې تېرو. خو که هغوی په دغه سوچ کې او په دې غم کې خپل ژوند هم خراب کړی، خپل آخرت هم خراب کړی، نو غریبانانو بیا تاوان وکړو. خو که هغوی ورسره غم د آخرت کړی او خپل سوچ یې کړی، نو بیا یې ګټلې ده. ځکه چې په موږ خو څه اثر پرې نه وتو، موږ خو بیا مغه خپل رسم و رواج کوو، ژوند هم روان دی. نو الله رب العزت دې په هغه ورځ زموږ ټولو دغه زیری نصیب کړي. او څه خوند به کوي چې د یو سړي نه ساه وځي او خلک ورته جاړي او خلک راټولې او بچي او ښځه او مور پلار او وروڼه او خویندې او ملګري او دی خوشحاله وي. دغې هلته دا زیری خو هغوی نه اوري، دا خو دی اوري چې تا ته داسې رب انتظار کوي چې هغه تا نه راضي دی. څومره د خوشحالۍ خبره ده. بل ورته څه زیری ورکوي؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او زیری درکو تا ته د هغه جنت چې تا سره به یې لوز کېدو. لوز د دغه جنت موږ سره په کوم ځای کې شوی دی؟ قرآن کې، صرف قرآن کې، حدیثونو کې. دویم قسم خلک چې الله قرآن کې ذکر کړي هم دغه مؤمنان دي، خو د دوی یو بل صفت ذکر دی، المخبتین. مخبت چاته وایي؟ دا صفات ځان کې راولي چې زیري دې په نصیب شي. هغه خلک چې هغوی عجزي کوونکي دي،
د الله په مخ کې خو به عاجزي کې خو عبادت دی او مخلوق سره هم عاجزي کوونکي دي دغه شان الله ته واپس کیدونکي دي د دوی دپاره هم زیری دی وبشر المخبتین الله وی دې خلکو له زیری ورکوي پیغمبره صفات د دې خلکو واوره که غواړي چې دا زیری ستا په نصیب شي که نه نو صفات یې واوره الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله أكبر دا هغه خلک دي چې کله د دوی په مخ کې الله یاد کړی شي یا د الله کلام وویلی شي نو دوی زړونه ویریږي والصابرين على ما أصابهم او شی چې په نصیب کې دی او په تقدیر کې دی په هغې باندې صبر کوي والمقیم الصلاة او د منځونو پابندي کوي ومما رزقناهم ينفقون او الله وایي څه چې علما ورکړي دي د هغې نه زما په لار کې لګوي څو صفات شو چاته یاد دي چې قرآن واوري یا د الله ذکر وشي تذکره وشي نو زړونه یې ویریږي تاسو پکې څه یاد کړو مونځ کوي لمانځه پابندي ذکر شو د الله په لار کې مال لګوي یو پاتې شو نه عجزي خو بیان شو چې عجزي کوونکي څوک دي د هغوی دا صفات بارک الله فیک په تقدیر په نصیب په مصیبتونو په سختو صبر کوي د دې خلکو دپاره زیری دي ښه دریم قسم زیری قرآن کې چې کوم خلکو ته ورکړی شوی دی هغه صبر کوونکو ته ورکړی شوی دی صبر کول ډېر ګران کار دی ګورې بیا صبر په درې قسمه دی صبر کول په یو عبادت کولو موږ چې دلته درس ته ناست یو که نه دا موږ د الله بندګي کوو زه هم صبر کوم تاسو هم صبر کوو تاسو هم ځان راټینګ کړی دی ما هم ځان راټینګ کړی دې ته صبر وایي که زړه ډېر ډېر څه غواړي خواهشات ډېر ډېر څه غواړي شیطان راته ډېر ډېر څه وایي بچي ډېر ډېر څه به غواړي ښځه به راته یو څه وایي پلار راته بل څه وایي ملګري بل څه وایي د جمعې شپه ده ساه ولې نه ازادو چکر ولې نه لګو د کېږو ولې نه موږ دا هر څه پرېښودي دی او صبر هم کړی دی او دې جومات کې راشو دویم صبر دی د ګناهونو نه ځان بندول دا هم صبر غواړي دریم صبر دی په تقدیر باندې او په هغه څه باندې چې تا ته راپېښ شوي چې دا چا کي که نه الله دوی له زیری ورکوي وبشر الصابرین او زیری ورکه مؤمنانو ته صبر کوونکو ته دا څوک دي الذین اذا اصابتهم مصیبه کله چې دوی ته مصیبت ورسي قالوا انا لله وانا الیه راجعون دوی انا لله وانا الیه راجعون وي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون زیری واوره د دې خلکو تذکره الله په اسمانونو کې کوي دې خلکو باندې به الله خپل خاص رحمتونه راوړي دې خلکو ته به الله هدایت په دنیا او په آخرت کې کوي دا د چا دپاره دي صبر کوونکو دپاره هدایت دنیا او آخرت کې پرون ما تفصیل ذکر کړه آخرت کې هدایت څه ته وایي چې الله راته جنت لار سیده کړي ښه دغه شان قرآن کې زیر ذکر دی د محسنینو دپاره محسن هغه چاته ویلی کېږي د الله سره احسان دا دی چې د الله داسې بندګي وکړي لکه ته چې الله یینې او که ته یې نه یینې تا یینې دا ډېره اوچته مرتبه دي ته مرتبة الاحسان وایي او احسان د مخلوق سره خو واضحه دی چا کې چې دا دوه خبرې احسان د الله سره او احسان د مخلوق سره دوی له الله زیری ورکړی دی سورة الاحقاف کې الله دا خبره ذکر کړې ده وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا الله وی دا کتاب دی رښتینی کتاب دی په عربۍ ژبه کې دی لينذر الذين ظلموا چې یره ورکي ظالمانو ته وبشرى للمحسنين
او زیری دی د احسان کوونکو دپاره. که ته زیری غواړې نو په ځان کې به صفت د څه راولي؟ صفت د احسان. بیا قرآن کې زیری ډېر ورکړی شوي دي. هغه زیری څه دي زه ته یو څو ذکر کوم. او دا درس دا بیان هغه خبرې دي چې د انسان امیدونه ورسره ډېر راوچت شي، سړي دا زړه ورسره خوشحاله شي چې الحمدلله موږ داسې رب لرو، په داسې امت کې الله پیدا کړي وو، داسې اوچت کتاب یې راته رالیږلی دی، داسې اوچت پیغمبر یې راته رالیږلی. نو خوشحاله اوسه، ته باچا یې، ته مالدار یې، ته اوچت انسان یې. خو کله یو انسان ته خپل قدر نه معلوم، مشکل دا شي چې یو سړی په خپل قدر راکموي. دا راته زه په طور د یو ورور نصیحت کومه، اگر که دې سره تعلق نشته خو منځ کې خبره راله، خپل ځان کمزوری مه ګڼه، مه ځان ذلیله ګڼه. او زه راته دا ووایم چې کله ته په خپل نظر کې سپک وي که نه، نو د بل په نظر کې به ته څه دروند شي. بس زه ختم، زما هر څه لاړو ختم شو. دا یو نیم سره چې میلاو شي داسې شکوې او ګیلې به شروع کړي. ادب سره وایم لکه سړی چې د زنانو سره کښېني او د زنانه اکثر د ګیلې شکوې ډېرې کوي، موږ جو غرق شو، موږ جو تباه شو، زموږ جو څه دي، زموږ څه دي. دا ښځې دا خبرې ډېرې کوي، اگر که د هغوی دا هم غلطي دي، خو نارینه پورې ډېرې بدې ښکاري. ته څه شي تباه شوې؟ ته مسلمان یې، مسلمان تباه کېږي؟ ته مؤمن یې، ته د الله بندې، ته د پیغمبر امتي، ته په کوم ځای کې تباه شوې؟ نو وایي ګورې نه دا قرضه چې رابه راوړ، ته قرضې ته تباهي وې، مزدوري مې وایي نشته دې ته تباهي وې، کور مې خپل نشته دې ته تباهي وې. نو چې کله موت او سلو بیلو که نه او ځان راته کمزوری ښکاره شو، نو دا دله زه لیکل در کوم ته په چا زورور کېدی نه شي. ولې؟ اوس که دوه کسان پهلواني کوي، دې مثال ته ګوره، اعلان وشو چې پلانې او پلانې به پرزول کوي، صحیح شو؟ هغه پلانې هغه یو هغه اولنې هغه ورته د شپې ښه ده بادام او اصیل غوړي او دا مړوي درته ګوره او کار ته ګوره، حالانکې بل ته تکړه دی، خو دې ښه د شپې خڼاري کې ښه پروت دی، ښه دب کې، او دا یو څو سیکنډې دي، درته ګوره او کار ته دې ګوره په رښتیا سبا له ګوره دې زورور کېږي، خوب یې ورته هم وکړو، طبیعت هم برابر دی، هغه بل ښه تکړه دی د بدن نه، خو هغه سوچ راوستی دی که ما راګزار کړي. او زما خو به دې خپه کې هم دلته لږه مسله ده، دا مسله ګوره هغه ته نه ده معلومه، دا ده ته معلومه ده، زما خو دا ولې هم لږ دغه دی. او دا خلک خو ما پورې وخاندي، او دا به څه کړي، دا ټوله شپه ناست دی، خوب یې مو ونه کړو، خوراک یې مو ونه کړو، هغه شان ورغی چې ورغی هغه په اولني 2-3 سکندو کې سړی ځمکې ته راواچي. ده بېللي دا ول نه وه، د چې کله دا قصه شروع کړه چې زما خپه کې مسله ده او زما ولی پرېوتی ده او زما نوم پرېوتی ده او ما ته که بیل پر زه دې کې مړ شوم نو د مور به څه کېږي، او دا خو زموږ هغه بچي هم واړه واړه دي، او دا ده د اولې ورځې نه بېللې وه. نو دا تاسې زما یو نصیحت دی په حیثیت د ورور د یو مخلص دوست، ځان کمزوری مه ګڼه، ځان کمزوری ګڼه د الله په مخ کې، او ځان کمزوری داسې ګڼه د الله د بندګانو په مخ کې چې هغې ته عجزي وایي، خو ځان داسې کمزوری ګڼل چې ته خپله دنیا پې خرابه کړي، خپل ژوند خراب کړي، د دې موږ ته شریعت نه دي ویلي. ورسېدی که نه؟ دا په منځ کې یو نصیحت و، او که د سرو زرو په اوبو هم ولیکو هم قدر به ادا نه کوي. او سړی اوچته ساته، انشاءالله ته یې کولی شي، الله رب العزت به وکړي، نو که هغه بیا هم نه شي، خو ستا ورسره طبیعت خراب نه شو، تا ته یو نوي تجربه میلاو شوه، نو تا ګټه وکړه که تاوان؟ د سره دې تاوان کړی نه دی. یو سړی به وجي دا څنګه هغه خو هغه کم کار یې چې کوو هغه ونه شو، ته یې تاوان یې نه دی کړی. نه، تاوان یې نه دی کړی، ده ته تجربه وشوه، په علم کې اضافه وشوه، تاوان یې بیا هم نه دی کړی. الله رب العزت موږ
په دنیا او په آخرت کې کامیاب لري. ها هغه زیری الله څه ورکړي دي؟ هغه یو زیری دا دی چې الله به ستا ملګرتیا کوي. دا څومره اوچت زیری دی او موږ ټول دا ارمان لرو چې الله زمونږ ملګرتیا وکړي. دا زیری الله قرآن کې ورکړی دی. سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله ملګری د تقوادارو خلکو دی او د احسان کوونکو. نو دلته زیری د څه دی؟ د ملګرتیا د چا؟ الله. دا زیری الله ورکړی دی. اوس مشکل موتا کې راتلی شي، د الله په خبره کې خو شک نشتی که نه؟ الله خو زیری ورکړی دی او خبره یې څه ده؟ یقیني ده. خو کیدی شي موته کې کمی کوتاهی راشي نو موږ بیا د دې زیرې لایق نه شو. نور خو الله ویلي زه ملګری یم د مؤمنانو د تقوادارو د احسان کوونکو. ها که غواړي دا چې الله در علم درکړي، دا خو موږ ټول غواړو، او الله موږ له حکمت راکړي، پوهه. حکمت پوهې ته وایي. د دې زیری هم الله قرآن کې ورکړی دی. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والا. خبره ټولو ته ده. زیری واوره، سورة الانفال کې دا زیری. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. که تاسو ځان کې پرهیزګاري راوسته، رب العالمین بدلا داسې خبرې درکړي چې په هغې به تاسو فرق کولی شئ په حق او په باطل کې. دې ته علم وایي که نه؟ دې ته پوهه وایي، دې ته حکمت وایي. که غواړي چې الله دله حکمت او پوهه درکړي، نو هلته الله وایي ان تتقوا الله، که ویرېږي د الله نه. نو که په ځان کې تقوا راوسته، الله دله زیری د علم درکړی دی، زیری د علم او د پوهې. بل زیری واوره. موږ ټول دا غواړو چې الله رب العزت زموږ ګناهونه وبخي. څوک یې نه غواړي؟ ټول غواړي. او الله موږ له سم لوی اجر راکړي. دا زموږ د ټولو ارمان دی. او زه دله دا زیری درکم، زه دله زیری درکم. دا زیری الله په قرآن کې ورکړی دی. خوشحاله شه. هغه زیری سورة الطلاق کې دی. الله وایي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. او څوک چې تقوا په ځان کې راولي، رب العالمین به ترې ګناهونه ورېږي. ويعظم له اجرا، او لوی اجر به ورله ورکړي. نو دوه زیري دي: ګناهونه ریجېدل، د اجر ډېرېدل. د تا ته علم میلاویږي چې کله ته په ځان کې تقوا راولي. په بل ځای کې هم دا زیری شته سورة النساء کې وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحیما. که ته په ځان کې تقوا راوسته که نه، او جوړ جاړی د مؤمنانو په منځ کې کوو، نو رب العالمین بخونکی ذات دی. معنی ستاسو ګناهونه به تاسو ته وبخي. دا هم زیری دی. ها په بل ځای کې دا دی سورة البقره کې، دا یو زیری دی د علم په باره کې. واتقوا الله ويعلمكم الله. تاسو ځان کې تقوا راولي، رب العالمین به تاسو پوه کړي. بعض ملګري ما نه تپوس کوي، بعض اکثر نه یم، اکثر په دې نه هم خفه نه شي ځکه چې زموږ دومره شوق هم نشتی د علم سره. د تپوس په هغه معاشره کې اکثر خلک کوي چې د هغوی شوق د علم سره وي. موږ دومره خاص شوق نشتی. حقیقت هسې د خبرو راته دوا شوې ده، د خبرو مشینان یو چې خبره سټارټ کړو ته به وایي زموږ بل دیندار او پوهه په دنیا کې نشته. نور زموږ داسې د خصوصا د پښتنو خبره کوم، زموږ معاشره کې داسې جذبه نه وي چې یعنې زه پوهه شوی د الله په دین باندې. بس موږ وایو چې پوهه د دین دغه ده چې هغه آخري لنډي صورتونه خو ماته یاد دي. او بیا چې ګیره ورسره پرېږدي، بیا به د چا پلار راټینګ کړي، او بیا چې قرآن ورسره یاد کړي قاري شي، بیا به کچه سټیشن د هغه بریک نه لګي، بیا چې ورسره پټکی واچوي، بیا چې مسواک مخکې جیب کې کېږي. دته که دې ووایي چې راشه لږ علم یې زده کړه، نو بیا لرې ته ودرېږي، ګزار به د باندې وکړي چې ولې تا ته زه څه ښکارم. د الله چې کوم دینداره بندګان دي نږدې، هغوی هر وخت کوشش کوي چې موږ
زمونږ د علم ډېر شوی، کاغه زمونږ عمر 80 کاله دی، کاغه 50 دی، 40 دی، 30 دی، 60 دی، خو چې ما دین زده کړی. نو بعض ملګري دا سوال کوي چې ما ته د دین نه یادېږي، مسلې ما ته نه یادېږي. او کله سړی حیران شي د علماو سره چې کله کښېني که نه، خصوصا د تکړو علماو سره، یو خاص هغه براینا مولوي صاحب وي، خو چې تکړه عالم سره کښېني او دی دا مسلې درته دقه شان بیانوي که نه، او دا ایتونه او دا حدیثونه او دا مسلې، نو سړی به خپل ذهن کې تعجب وکړي، یاره در سره. نو د ده په زړه کې دا سوال پیدا کېږي چې موږ ته خو نه یادېږي، موږ ته خو پښتو کې خبره نه یادېږي، پاتې له آیت قرآن او یا د حدیث نس. نو د هغې ډېرې وجې دي. یو وجه دا ده چې چا کله په سړي کې تقوا کمه شي که نه، دته دین نه یادېږي، دته دین نه یادېږي. او که ورته یاد شي نو الله وله د عمل توفیق نه ورکوي. ځکه زه اکثر د عوامو ته وایم، هم درس کې هم وایم، هسې هم وایم چې څنګه چې د عوام دوه قسمه دي، دیندار او بېدینه، نو دقې شان د علما او مولیانو هم دوه قسمه دي، دیندار او بېدینه. نو بیا ورته ته مولا او عالم ولې وې، په دې چې مسله ورته یاده ده، خو مسله یادېدل ګرنټي د دې نه ده چې دی به پې عمل کوي. نو بیا چې پې کوم عمل کوي هغه پکې دینداره دي، کوم چې عمل نه کوي نو هغه بې عمله علما دي. نو که غواړئ چې علم الله درکړي، دا زیری درکړی دی، نو په ځان کې به څه راولي؟ تقوا. ها موږ ټول دا غواړو چې د الله د مؤمنان بندګان زموږ سره محبت وکړي که نه؟ کم بندګان؟ مؤمنان که نه بېدینه. اوس د بعضو پکې دا ارمان دی، ارمان چې د پلاني ډم یو پیر زما دا نوم هسې واخیستی، دا هم اوس ارمان دی. او د پلاني مالداره هسې زما تذکره وکړه، او د پلاني دا چل وکړه. اکثر به م لیدلي مې یو نیم سړي تصویر هم ویستی، چې چا خواله ورشي که نه، نو ده به د لرې نه تصویر ویستی، دی یو ګوټ کې ولاړې په دې ګڼه کې، هغه پې هغه در سره ګوري نو نه دې خبر دی چې داسې یو انسان دلته شتي، خو ده پټ تصویر ویستی دی او بیا شعر کې نن موږ ورغلي وو، ملاقات وشو، دا وشو، دا او د بعضو دا سوچ دی. د دیندار انسان دا ارمان دی چې د الله د دیندار بندگان ما سره مینه وکړي. دا خبره د کولو خبره ده، لکه پلانې د الله نه یریدونکی پرهیزګاره سړی په تا مین دی، تا سره محبت کوي، خبره وزني ده، درنه خبره ده. ښه پلانې ډم ما سره محبت کوي، هغه پلانې دروغجن چې په دروغو مشهور دی، په دوکو دړاکو، هغه هم ما سره محبت کوي. هلته یو سودخور اوسېږي، مشهور سودخور دی، هغه وایي چې زه د سره محبت کوم. نو ته دا خبره چاته کولی هم نه شي، که نه کوې به نه شي کولی. دا زیری الله ورکړی دی مؤمنانو ته. که چېرته دوی کې دینداري برابر وه، رب العالمین به د دیندارو خلکو په زړونو کې د ده سره محبت پیدا کړي. او دا زیری الله ورکړی دی په سورت مریم کې. واوره، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي، یعنی ښه صحیح دینداره سړی دی، سيجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ذات به د بندګانو په زړونو کې د ده دپاره محبت ورواچي. او کله چې ته دینداره سړی وینې که نه، دا دینداره ورسره محبت کوي. او کله چې ته د الله یو بنده وینې چې دا دینداره خلک پې مینې، نو پوه شئ چې الله رب العزت دغه زیری د ده په برخه کړی دی. ښه موږ ټول غواړو چې الله رب العزت زموږ د کارونه موږ ته اسان کړي، که نه؟ نه یې غواړو. هر چاته مشکل دی، هر چاته څه نه څه مشکل دی، بغیر د مشکلاتو نه ژوند نشته. باچایانو ته مشکلات دي، فقیر ملنګ ته مشکلات دي، دیندارو ته دي، بېدینو ته دي، مشر ته دي، کشر ته او ښځې او نارینه ټولو ته دي. نو ته یوازې نه یې، موږ ټول په دې کښتۍ کې سواره یو. موږ ته کله نه کله دا غم د دې د لاسه هم ګډ شي، زموږ دا خیال چې دنیا کې یک یوازې زه یم بس. نه نه، هر سړی خو تا ته خپل غم خو به نه بیانوي چې تا ته اوس په
په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې تا ته خلک میسیج رالیږي ټول چې ما ته دا غم دی خو هر چا ته دی غواړي چې اسان شي نو دا زیری الله ورکړی دی په سورة الطلاق کې ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او څوک چې په ځان کې تقوا راولي رب العالمین به ورته کار اسان کړي د کار د اسانېدو زیری دی د پاره د متقیانو ته د الله سره رابطه مضبوطه کا هر کار چې ته کوونکی کاغه مزدوري ده کاغه رشته ده کاغه علم دی کاغه هر څه دي الله به درته هغه کار څه کي اسان کي ها موږ ټول دا غواړو دا کم غم او مصیبت چې دی فی الحال د دې نه د وتو یو لار الله موږ له راکړی که نه نه غواړو که دا زیری م الله قرآن کې ورکړی دی او ما تاسو چې ګوره دا ما بعض زیري راټول کړي دي د دې تفصیلي ورشي د اوږدې خبرې خو چې صرف ستاسو له زړه خوشحاله شي او تاسو ته پته ولګي چې دا زیري د چا دپاره دي او کم زیري دي واوره ومن يتق الله يجعل له مخرجا او څوک چې د الله نه یریږي رب العالمین به له د مصیبت نه د وتو لار پیدا کړي دا زیری شو د پاره د متقیانو صرف دا زیری نه دی موږ ټول غواړو چې الله موږ له پراخه رزق راکړي که نه بلکې منډه دغه روانه ده کوشش دا دی د دې زیری هم دی ویرزقه من حیث لا یحتسب او الله به له د دې څیزي نه رزق ورکړي چې ده به ګمان کې هم نه راشي نو دوه زیري شو د تقوادار دپاره په دې ځای کې یو به الله د غم نه د وتو لار پیدا کړي او دویم د دې څیزي نه به رزق ورکړي چې ده په ګمان کې به هم نه راشي بل زیری والا نن د زیرو ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده چې دا زیري سړی واوري موږ ټول دا غواړو چې رب العالمین موږ د سختو نه وساتي په دنیا کې او خصوصا د آخرت د عذابونو نه غواړو که نه غواړو دا زیری الله ورکړی دی ثم ننجي الذین اتقوا سورة مریم کې دا زیری دی الله وی پرهیزګار خلک بس د جهنم او د آخرت د سختو نه ساتم په بل ځای کې الله وی وینجي الله الذین اتقوا بمفازتهم او الله رب العزت به پرهیزګارو خلکو له نجات ورکړي ښه تاسو دا غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي دا خو موږ ټول غواړو او ځکه څو پیرې موږ دا خبره کړې م ده خبره دا نه ده چې ته دا وایې زه د الله سره محبت کوم خبره دا ده چې کله الله وایي زه د دې بنده سره محبت کوم دا زیری الله ورکړی دی سورة التوبه کې ان الله يحب المتقين الله مینه کوي محبت کوي د پرهیزګارو خلکو سره نو زیری د محبت د الله د پاره د متقیانو ورسېدی پکې نه ښه موږ غواړو چې الله رب العزت زموږ د اعمال ټول قبول کړي نه غواړو یره موږ سره اصل کې دا دی چې داسې نه قیامت په ورځ الله ته مخامخ شو رب العالمین د اعمال زموږ د مخ له راواچي او قبول یې رانه نه کړي نو واوره دا زیری سورة المائده کې انما يتقبل الله من المتقين الله عمل قبلی د پرهیزګارو خلکو نو زیری د عمل د قبلیدو د پاره د پرهیزګارو خلکو بل زیری واوره موږ ټول غواړو چې الله موږ له عزت راکړي که نه دنیا کې هم راکړي آخرت کې هم راکړي دا زیری هم شته سورة الحجرات کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو ټولو کې عزتمند د الله په نزد پرهیزګار انسان دی نو زیری د عزت بیا ګوره عزت د انسانانو په سترګو کې نه عزت په نزد د چا په نزد د الله کله ګوره داسې کېږي چې بعض انسانان بې عزتۍ ته عزت وایي لکه اوس ته د ډم انټرویو واورې وایي جي د الله رحم کړی دا عزت یې موږ له راکړی دی نو دی اوس دې ته عزت وایي نو د انسانانو تله جدا ده یو شان نه ده
کله بې عزتۍ ته څه وایي عزت وایي او کله عزت ته څه وایي بې عزتي وایي خو عزت هغه دی چې د الله په نیز سړي ته میلاو شي که غواړي چې د الله په نیز عزتمند شي که نه په دنیا او په آخرت کې نو په ځان کې به تقوا راولي موږ ټول دا غواړو چې د قیامت په ورځ الله رب العزت موږ له اوچته مرتبه راکړي نو دا زیری مو واله سوره بقره کې والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او کومو خلکو کې چې پرهیزګاري ده دا بندگان به په دې ټولو باندې د قیامت په ورځ اوچتي نو په آخرت کې اوچته مرتبه زیری د دې دی د پاره د چا د دیندار بندگانو د تقوادارو خلکو دغه شان قرآن کې الله یو زیری بل هم ورکړی دی فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا دا هم زیری دی ځکه ما تاسو ته چې ما خو یو څو نن په تعدیق کې راجمع کړي وو یعنې چې سړی کیني او د قرآن د اول سر نه کولاو کېږي نه او بیا چې له حدیثونو له ورشي حدیثونو له به موږ سره ورغلي نه یو نو دا د ابتو خبرې دي بیا نو دا هم زیری دی چې په سخته پسې راحت راځي دا زیری الله موږ له راکړی دی او بیا هغه لوی زیری دی چې کله انسان د دنیا نه لاړ شي او ما درس په اوله کې د هغې ذکر وکړو چې د دنیا نه ځي او ده ته وویلی شي چې الله تا نه راضي دی او ته کامیاب یې سورة الفجر کې هم دا زیری ذکر شوی ما خو یو آیت تاسو ته اوله کې ویلی مو ان الذین قالوا ربنا الله او حدیث مې درته هم ذکر کړو خو دا یو آیت مې اوس ذهن ته راغی په کار دا و چې ما هلته بیان کړی خو اوس مې ذهن ته راغی الله رب العزت وایي چې کله دا دیندار انسان د دنیا نه ځي که نه تقوادار نو د ده دې سات او نفس ته او روح ته څه ویلی کېږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دا وتویلی شي په هغه ټیم کې اے مطمئن نفسه هغه حدیث به سره موږ ذکر کو چې اے پاک روحه چې په پاک بدن کې وي ارجعي الى ربك راضية مرضية واپس شي خپل رب ته هغه تا نه راضي دی او ته د هغه نه راضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي د الله له طرف نه ورته وویلی شي چې زما د دیندارو بندګانو سره ورننوځه د هغوی په ډله کې او ورننوځه زما جنت ته دا زیری میلاویږي د مرګ په وخت کې الله اکبر او قیامت کې تاسو ته ما دا قصه ذکر کړې وه موږ ډېر کمزور یو د قرآن کې سوچ نه کوو خصوصا موږ پښتانه انګریز مسلمان شوی او ما انټرویو به خپله اورېده ما دا نه چې چا راته ویلي دي کس ورته وایي چې لکه څنګه قرآن وي قرآن ډېره یې څه ما یاده کړه ترجمه مې ولې مې زده کړه هغه دا نعمت محسوسوو نو ته وایي کوم آیت لکه ته وایي چې بار بار مې اورېدی خو ټول قرآن خوږ دی هغه وایي دا یو آیت دی چې کله زه دلته راشم که نه بس زما دا مرۍ ګریب ونیسي او بیا رانه مخکې تلاوت هم نه کېږي وی کله چې زه دې ته راورسم د سورة الفجر د اخرني آیت ته سوچ کوم هلته هغه پې پوهه دی که نه سړی پوهېږي سوچ کوي او وی ځان سره داسې وایم په زړه کې چې کله د الله له طرف نه ما ته آواز وشي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي چې د قیامت په ورځ الله ما ته به خپله ووایي چې پلاني ورننوځه زما د دیندارو بندګانو سره زما جنت ته به څومره مزېدار وخت او په انټرویو کې هغې سره بیا په جوړه شو ما سوچ کوو او په زړه کې مې وي دغه کس ته الله دې په تا رحم وکړي پرون مسلمان شوی او نن پکې دومره جوهر لاړې موږ پیدایشي مسلمانان یو موږ چېرته دغه ځای کې ولاړ نه یو سوچ هم نه دی کړی موږ ځکه چې موږ پوهېږو پرې نه او که پوه شو نو دومره جوهره توجه موږ نه ورکوو او د الله کلام دی یو ګنټه هم دلته بیان واورېد اوس بهر وځي چې څه دې زړه غواړي هغه کوه نه نو دا زیری په دنیا کې هغه ټیم کې دی چې کله ته د دنیا نه وځي
او په آخرت ورننوځي. او د ابوبکر صدیق خبره مې هېروئ، هغه چې کله مړ کېدو وصیت یې ولیکو، وایي دا وصیت دی د الله د کمزوري بنده د ابوبکر چې زوی د ابو قحافه دی او په هغه ټیم کې کړی دی کله چې د دنیا نه وتو او په آخرت ورننوتو. دا ډېره ګرانه مرحله موږ ته پرته ده، د دنیا نه وتل او په آخرت ورننوتل. په دغه ځای کې چې دا زیری چاته میلاو شي که نه، نو دا د لویې برخې خاوند دی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. الله یې دغه زموږ په برخه هم کړي. دا یو څو زیري او بیا درته وایم چې زه دا نه یم چې ما ټول تاسو ته بیان کړو. هسې د بیان عنوان زما ذهن کې دا و د مؤمن دپاره زیري. نو څه نه څه زیري ذکر شو چې مؤمن د خپل رب نه امیدونه ساتي، چې مؤمن خوشحاله شي. ورسره هغه صفات ذکر شو چې هغه کم کارونه دي چې موږ یې وکړو نو موږ به د زیرو حقدار شو، هغه ورسره ذکر شو. رب العالمین دې د دنیا او د آخرت دا زیري زموږ په نصیب کړي، او الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي، او الله دې زموږ نه په هغه وخت کې ساه والي کله چې الله زموږ نه راځي، او الله رب العزت دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله موږ په توحید او د رسول وسلم په طریقه مضبوط یو. او الله رب العزت دې دا خوندور زیري، دا د بخنو، دا د رحمتونو دا زیري دی الله زموږ د مشرانو په برخه هم کړي، او الله دې زموږ د بچو زموږ د بیبیانو په برخه کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب